چون زه یو مسلمان یم، زه هغه روانشناسانو نه یم چې کینم د اروپایي کتابونو د لوستلو نه وروسته هر هغه څه کاپي پیسټ کړم چې ماته ویل کیږي. تاسو لاړ شئ په افغانستان کې ډېر غټ روانشناسان په ډېرو غټو مصاحبو کې وایي تاسو یوګا وکئ. یوګا سانسکریتي بڼه ده، په اصل کې د بودیزم یو نوع د عبادت ده. تاسو خلک رابولئ د بودیزم عبادت ته یا د هندوانو عبادت ته. د یوګا تاریخچه د هندوستان نه شروع شوې ده، د هندویزم د عبادت یوه برخه ده. ته یو نفر ته وایي که غواړي چې په ژوند کې اختلالات ونه لري، تشویش ونه لري، وسواس ونه لري، خفګان ونه لري، کینه یوګا وکړه. یعنې څه د عمه کوم غږ چې کوي په اصل کې د بګوان د تعریفولو یا د ستایش یو برخه ده. یوګا خلکو ته ښایي کاپي پیسټ کوئ؟ نه، ما اروپایي زده کړې کړي، ما د اروپا ټول کتابونه لوستلي او وروسته د هغې نه ما قرآن د ژباړې سره لوستلی او زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې ټول رواني اختلالات په اصل کې شیطاني وسوسې دي. او کله چې ته یو تېروتنه کوي، شیطان د هغې نه استفاده کوي، تا ته وسوسه کوي. مثلا یو هلک زی د یو چا په مرکه هغه جنۍ نه ورکوي، وروسته د هغې نه دا هلک خفه دی، اوس شیطان پوهېږي چې دا خو خفه دی او د ده ایمان هم ضعیفه دی او زه باید په ده حمله وکړم او ده ته وایي چې جنۍ در نه کړه، ته خو په شرمو وشرمېدې، ته لاړ شه د کوسۍ سر کې ورته کښېنه چې څه کېږي. کوسۍ سر کې کښېني، د هغې ورور راځي بیا یې ډبوي. شیطان درته وایي ښه اوس خو دې وهله مو خوړه، اوس خو خبره د غیرت شوه، دا به څنګه کېږي؟ لاړ شه ته یې ورور ووهه. دی ځي چې ورور یې وهي، دی حکومت رانیسي بندي کوي، لا یې پسې نور هم وهي، په ضمانت راخوشي کېږي. اوس شیطان ورته وایي چې جنۍ دې هم د تا نه شوه، ورور یې مو وهلې، پسې بندي هم شوې، د باندې راوځي هېڅوک به ورته ګوري نه، دا به یې هغه د ټول در پورې خاندي، لاړ شه ځان وژنه وکړه. او دا د شیطان یوه وسوسه مني او بالاخره ځان وژنه کوي. پس دا رواني اختلالات نه دي، دا شیطاني وسوسې دي او شیطان هغه وخت په تاسو حمله کوي کله چې تاسو د خدای نه لرې شئ. تر ټولو دینداره خلک چې رواني اختلالات لري، د دې د خاطر رواني اختلالات لري چې دوی باندې شیطان د دوی د دیندارۍ له امله حمله کړي. مثلا یو ډیر دیندار انسان دی، یو ډیر نیک انسان دی، شیطان ورته وایي چې هغه ښځې ته دې وکتل ګناهګار شوي او دا د شیطان دې وسوسې ته تسلیم دی. ولې؟ چون قرآن خو ده حفظ کړی، ولې په معنا یې نه پوهېږي. پس یا دا چې دی قرآن عظیم الشان په یو مدرسه کې حفظوي، ولې یوازې قرآن حفظوي، نور ټول کارونه پرېښي. دین خو تنها دا نه ده چې یوازې عبادت وکړي، دین نور اړخونه هم لري. پس که ته ژوند د اسلام په چوکاټ کې چې د قرآن او حدیثو په اساس دی مخته یوسې، تا ته اصلا شیطاني وسواس نه پیدا کېږي. او زه چې کله وایم شیطاني وسواس رواني اختلالات دي، زه درته ثابتوم. OCD څه شی ده؟ Obsessive Compulsive Disorder. مثلا ته دروازه بندوي، د تا زړه کې ګرځي چې دا دروازه نه ده بنده، د هغه زړه کې د څوک ګرځوي چې دروازه نه ده بنده؟ شیطان وسوسه درته کوي. ته ناست یې وایي چې سبا ته به څه کېږي، ما ته به کار پیدا کېږي که نه؟ دغه خبره درته څوک کوي؟ شیطان. ته ناست یې وایي چې زه نه کینم د نورو خلکو سره، ژوند خوندور نه دی، دا خبرې درته څوک کوي؟ شیطان. هغه څوک چې تا ته قرین دی، یوازې شیطان تا ته وسوسه کوی شي. د دې وسوسو د له منځه وړلو تر ټولو ستر او اغېزناکه کار څه شی دی؟ عمل. پورته شه 5 وخته لمونځ وکړه، پورته شه تمرین وکړه، پورته شه کار پیدا کړه. زه ټول مریضان لرم، راځي ما ته وسوسه لري، تشویش لري، اندېښنه لري. ولې؟ چون بیکاره دي. کله چې زه ورته وایم وظیفه پیدا کړه، وظیفه پیدا کوي، ما ته زنګ وایي ډاکټر صاحب روغ جوړ یې. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي، ناامید او لارو کې دي، دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې دغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.
که چیرته یو ماشوم ته 3 ساعته د ساتیرۍ وخت ورکول کیږي په 3 برخو د ورځې کې او هر ماشوم حق لري چې د ورځې د خوا نه 3 ساعته خوب وکړي پرته د شپې نه چې کیږي 6 ساعته 6 ساعتونه وراخوا مجموعاً زموږ ورځ معمولا 9 ساعته ده ماشوم باندې تاسو کولی شئ 4 ساعته هر څه چې غواړئ وی کوي که چیرته زما ماشوم اوسي زه مهالویش داسې ویشم چې د ورځ کې د 1.5 ساعت خوب وکړي 3 ساعته د ساتیري وکړي چې کېږي 4.5 ساعته پاتې چې کوم ما سره نور 4.5 ساعته دي دا ویشم په 3 نورو برخو باندې 1.5 ساعت د پکې ورزش وکړي 2 ساعته د پکې زده کړي چې څنګه پیسې پیدا کړي 2 ساعته نور د پکې درس ووایي دا چې زما د مکتبونو سیستم داسې جوړ شوی چې ماشوم د 8 بجو نه لاړ شي تر 12 پورې مزخرف ده زه ویریږم که چیرته زما ماشوم پیدا شي شاید زه سرمعلم ته رشوت ورکړم او ورته ووایم چې کله زما ماشوم مکتب ته راسي یوازې به 2 ساعته دلته اوسي او دلته لیک او لوست زده کوئ 2 ساعتونه وروسته مې زه ماشوم بیرته وباسم امامه یې غیر حاضروئ زمونږ سیستم مات سیستم ده او دا یوازې زمونږ سیستم نه ده دا نړیوال مات سیستم ده او دا سیستم د دې د خاطر رامنځته شوی ده چې زمونږ نوی نسل روباتیک او کله چې روبات دی نه جوړ کړو هغه اوس عادت شوی دی چې د 8 نه تر 12 پورې مکتب کې درس وایي سبا ته چې هغه ځوان کیږي عادت شوی دی چې 8 نه تر 9 پورې دفتر کې د کمپیوټر تر شا کینی او خپل ټوله ځواني په 4 دیوالونو کې تیره کړي بس که ته غواړې یو انسان چې مستقل دی داسې عادت کې چې هغه مستقل نه اوسي بلکې غلام اوسي باید د ماشومتوب نه ته هغه ټرینډ کړي ولې شاروګانې چې غواړي په خبرو یې راولي او کورنۍ شاروګانو شي کله چې پیدا کیږي د ځالې نه یې په لومړۍ میاشت کې راولي هر هغه شارو چې ته په 3مه میاشت د ځالې نه راواخلې اول خو یې راخیستی نه شي چې نور هغې پرواز زده کړی نور هغه تا ته ځان ګیر کې نه درکوي فرض وکړه تا په ډېرو مشکلاتو هغه ګیر کړه کله چې پنجرې کې واچوله او کور ته دې راوړله هغه تا ته نه تسلیمیږي یا به مړه کیږي یا به زړه چې له منځه به ځي هېڅکله هغه کورنۍ شارو کیږي نه پس دوی د ماشومتوب نه غواړي زموږ ذهنیتونه غلام اوسي تر څو وشو کولی د 8 نه تر 9 پورې کار وکړو او که چیرته ټول افغانان 8 نه تر 9 پورې کار وکړي او مستقل نه اوسي پس دو کریټیف یا خلاقه نه دي تر نو نشي کولی چې ټکنالوژي کې امریکا سره سیالي وکړي دو نشي کولی چې بیا انګلستان ته په ټانګونو کې ماته ورکړي او دغه سیستم دی چې باید مات شي دغه سیستم دی چې باید له منځه لاړ شي اما د چا په واسطه دغه پوښتنه ده چې لا هم وخت غواړي دغه پوښتنه ده چې لا هم پې کار کول سخت دي تاسو وګورئ د مدرسې یو زده کوونکی نسبت د 12 صنف نه فارغ شاګرد د عقیده ډیره ستره ده د حاضر دی چې جنګ وکړي په میدان کې د حاضر دی چې تسلیم نشي دا بې غیرتي نه کوي ولې په مدرسو کې دوی ته اولویتونه ورزده کیږي د خپل دین او د عقیدې اما په مکتب کې ماته سره زده کول کیږي په 18 کالو کې هیڅ پرته د لیک او لوست پس زه څنګه کولی شم د 8 نه تر 12 بجو پورې خپل وخت په داسې یو مکتب کې تیر کړم چې د هغې 18 مضمونو کې کیدای شي په راتلونکي کې زما 1 یا 2 مضمونونه په درد وخوري د یو ډاکټر په توګه کله چې زه د مکتب نه فارغ شم زما اوس یوازې بیالوژي په درد خوري حتی بیالوژي مې په درد نه خوري پس دا سیستم غلامي سیستم دی چې یوازې غواړي زموږ ماغزه دې ته چمتو کړي چې موږ د 8 نه تر 9 پورې یو چاردیوالۍ کې کینو او د خلکو غلامي وکړو زه فکر کوم درد یا درس دی یا نعمت هیڅکله غضب کیدی نشي او دا ښه پوښتنه ده ډېری خلک چې کله دردیږي خدای نه پوښتنه کوي چې ولې زه په داسې حالت کې چې هغه تر ټولو ساده دی باید خدای ته وایي مننه دا چې زه نه دا چې ته وایي ولې زه ځکه درد دی چې تا پخوي درد دی چې تا ته ژوند ښایي درد دی چې تا نه د یو هلک په ځای نر جوړوي که چېرته ته درد ونه وینې د تا او د یوې ښځې یا د یوې جنۍ ترمنځ هېڅ توپیر نشته ځکه انجونې یوازې د دې دپاره دي چې ترې نه محافظه کاري وشي وساتل شي کله چې جنۍ د خپل پلار په کور کې ده دا د پلار وظیفه ده چې هغې ته پیسې راوړي دا د پلار وظیفه ده چې هغې ته کالي راوړي دا د پلار وظیفه ده چې هغې ته ډوډۍ ورکړي کله چې د خاوند کره واده کیږي دا 3 دندې اوس خاوند په عهده لري اما د نارینه وظیفه دا نه ده چې کینی د ښځو غوندې چې مفت لباس ته کینی مفت کالیو ته کینی او مفت خوراک ته کینی بلکې د نارینه دنده دا ده چې د درد سره مخ شي د نورو د جیبه پیسې راوباسي راوړي خپلې کورنۍ ته او دا په شدت سره داسې یو پړاو دی چې ته به کوشش کوي چې زما د جیب پیسې واخلې تر څو خپله کورنۍ وساتې زه به کوشش کوم چې ستا د جیب پیسې واخلم تر څو خپله کورنۍ وساتم بس موږ په شدت کې رقابت سره یو تا ته ډیره زیاته مهمه ده چې ستا کور لوکس اوسي ما ته مهمه ده چې زما کور د تا نه لوکس اوسي تا ته مهمه ده چې ما نه ښه موټر ولري ما ته مهمه ده چې تا نه ښه موټر ولرم پس دا ډیره زیاته مهمه مسله ده چې ژوند یو کمپټیشن دی یو رقابت دی او په دې رقابت کې که ته غواړې مخ ته لاړ شي په ټوکو په ټکالو په خوشحالیو مخ ته نه ځې بلکې ته باید د درد سره مخ شي او دا درد سره چې کله مخ کېږي یا یو نعمت دی یا یو درس دی د پوخوالي لپاره پرته د درد کومه بله لار شته؟ زه فکر نه کوم بې خوشحالۍ غم نشته بې غم خوشحالي نشته
بې درد راحت نشته، بې راحت درد نشته. که چېرته تا ته یو څوک وایي چې ته کولی شې پرته د درد او غمه آرامه ژوند ولري، دا اشتباه ده. ځکه د ژوند اساسي موخه همدا ده چې ته به درد ویني تر څو خوشحالۍ ته رسیږي، او ته به خوشحالي ویني تر څو بل درد ته رسیږي. او خدای پاک په آیت د قرآن کې وایي چې دا جهان الله تعالی پیدا کړی د فصلونو په شیر ده. یعنی په دې کې به تغییرات راځي، یو ورځ به ښه وخت در باندې راځي، یو ورځ به بد وخت در باندې راځي، یو ورځ به پیسې لري، یو ورځ به مفلسه اوسي، یو ورځ به روغ وي، یو ورځ به چې دی ناروغه وي. که یو انسان وایي چې زه هېڅکله نه ناروغه کېږم، یا که یو انسان وایي چې زه هېڅکله نه مفلس کېږم، یا که یو انسان وایي چې زه هېڅکله نه خفه کېږم، نو دا یا انسان نه دی یا خلکو ته فریب ورکوي. زه پوهېږم ډېری خلک شته دی په تجارت کې تاسو ته وایي چې تاسو کولی شئ په 3 میاشتو کې میلیونر شئ، پرته د دې چې خواري وکړئ. دوی دروغ وایي. هیڅ تجارت بې خوارۍ نه دی، هیڅ تجارت بې درد نه دی، هیڅ تجارت بې زحمته نه دی. په ژوند کې په هر پړاو کې درد شته، په هر پړاو کې ستونزې شته، په هر پړاو کې زحمت شته. که ته نن دلته راغلی او ما سره خبرې کوي او وایي چې زه ونه دردېدم، ما تکلیف ونه باستو، ما خپله انرژي ضایع نه کړه او زه تر دې ځي راورسېدم تر څو تا سره خبرې وکړم، بیا در سره منم چې ژوند کې درد نشته. اما حتی که ته خوراک هم کوي باید زحمت وباسې. ته مجبوره یې لقمه جوړه کړې، خولې ته یې دننه کړي. حتی که یو څوک ووایي، یو مزخرف انسان راپورته شي وایي چې نه ماته تیاره لقمه یو څوک راکوي، فاین، باید ته یې وژوې. حتی که وایي چې نه هغه په خولې کې ژولې بیا زما خولې کې راتو کوي، ته یې باید تیره کړې. حتی که ته وایي چې نه تیرومه یې زه نه، ډاکټران یې راته په زوره تیروي تر معدې پورې، ته یې باید په معده کې وخورئ او جذب یې کړي. بس هېڅ بهانه نشته چې د درد نه وتښتې. پس د دې په ځای چې ته نه وتښتې ورسره مخ شه. یعنې ستاسې دا نظر ده په ژوند کې باید ریسک واخلي. فرض که ته جلال آباد ته ځې، دا ستا هدف ته چې جلال آباد ته لاړ شي، باید دا ریسک هم واخلي چې شاید لارې کې ټکر وکړي، او د ټکر دپاره باید آماده هم اوسې. داسې نه چې د ټکر وکړې وجاړې ما ټکر وکړې بېرته مې زر کور ته بوځئ. ته نارې، ستا ژوند د دې دپاره نه ده چې کینې وژاړې. ستا ژوند د دې دپاره ده چې ستونزه راپېښه شي، ته ورته آمادګي ونیسي او وایي چې اوکې وټس نیکسټ، بل څه شی وکړم. فرض وکړه خدای ناخسته زه دا اوس کور ته ځم او زما د کورنۍ ټول غړي چې دی وژل شوي دي. زما لومړی فکر به دا وي چې اوکې د خو وژل شوي دي، د کفن او د تابوت غم څنګه وخورم. نه دا چې زه کینم وا چا وژلي، څنګه یې وژلي. اوکې هر څه شوي د هغې په اړه به زه وروسته تصمیم نیسم، خپل دښمن به وروسته پیدا کوم او د هغې نه به وروسته غچ اخلم، د دې نه بدتره. اما د اوس دپاره دا فتن شی دا نه ده چې زه کینم چغې ووهم او وژاړم. لومړی فکر دا دی چې زه څنګه کفن او د تابوت غم وخورم تر څو زما مړی بې عزته نه شي. کله چې په عزت سره دفن شو، د هغې نه وروسته وایم اوکې راځه قضیه وڅېړو، څوک دی، څه یې کړي، څنګه یې کړي، څنګه غچ واخلم. تاسو ګورئ په کلو کې مثلا یو چا ورور وژل کیږي، یو ورور یې ناست دی د هغه د جنازې په سر چغې وهي، بغار یې کوي، یو ورور یې غلی ناست دی. هغه ورور چې غلی ناست دی ټول شیان هغه کنټرولوي او ټول خلک هغه ته ورځي چې وروره موږ خفه یو، موږ در سره یو. چون کلاړي چې کوم ورته وایي هغه ورور دی چې غلی ناست دی، هغه چې چغې وایي د هغه نه څوک نه ډارېږي. تاسو جنګ کې وګورئ، زه کله هم چې جنګ کوم ما همیشه خپلو ملګرو ته ویلي که زه دغه اوس د تا او د تا د ټیم سره جنګ وکم او د تا په ټیم کې یو نفر اوسي چې تر ټولو ډېر وایي چې زه ډاکټره نه دې پرېږدم، ګوره رانه والو نه خوري، زما لومړنی وار په هغه دی. ځکه زه پوهېږم چې هغه خطرناکه انسان نه دی. زه پوهېږم چې د هغه په واسطه زه هغه خطرناکه انسان په ټیم کې ډاروی شم. او هغه چې چپ دی، شاته شاته کېږي او وایي زه خیر دی جنګ مه کوئ، زه تر ټولو اول خپل ګارډ نیسم د هغه لور ته. ځکه زه پوهېږم چې که چېرته تر ټولو خطرناکه بوکس راتلی شي د هغه نفر له لوري راتلی شي کوم نفر چې غلی دی. پس متل دی وایي یو ریس چې ډېره غوریږي نه ورېږي. پس کله هم چې ته درد سره مخ کېږي او چیغې وهې ولا نه کېږي، درد سخت دی، مشکل دی، د دې د خاطره چې بې غیرته یې، د دې د خاطره چې اوس هم زنانه خوی لري. اما که درد در باندې راغلی وایي چې اوکې فاین درد راغلی دی، خدای پاک په قرآن کې وایي چې نه در کوم دومره درد چې ته یې ونه شي زغمی، پس دا د ما د زغم وړ دی. په اړه یو فکر کوو، یو تصمیم نیسو، وګورو چې څه کېږي. تصادفاً 3 میاشتې مخکې زما په ژوند کې یو ډېره جالبه پېښه وشوه. ما ته دومره غټه نه ښکاري، ډېری ملګرو ته مې غټه ښکاري او ډېره غټه هم وه. کوشش وشو په یو ځای کې 6 نفره چې ډېر غټ قدرت یې درلوده ما بدنامه کړي او ما ته مشکل جوړ کړي. او کله چې ما ته مشکل جوړ کړه، زه چې راووتم زما لومړنۍ خبره دا وه چې ټول ارامه شئ، ستونزه جوړه شوې، راځئ وګورو چې ولې جوړه شوې، وروسته د هغې نه دفاعي حالت نیسو، بیرته حمله کوو. په یو ورځ کې موږ چې د ستونزه مو پېژندله، دفاعي هم جوړه کړه، بیرته مو حمله مو کړه، په 3 ورځ کې زه ګټونکی وم. پس زه وایم که ورخطا شو چې او حمله شوې دا به څنګه کېږي، لکه چې ختم شو، لکه چې هر څه فیصله شوه. چون زه هغه انسان یم چې درد ته د نعمت په سترګه نه ګورم. زه پوه شوم چې یو درد راغلی د خدای د خوا نه او په دې درد کې ماته یو تجربه ده او زه باید د دې درد په مقابل کې ودرېږم او ستونزه حل شو.
ډېره مننه ډاکټر هیله صاحب. کوم. په اخره کې یو عکس درته ښیم او د باره کې غواړم تاسو خبرې وکړئ چې دې عکس کې تاسو څه مطلب اخلئ دې عکس نه؟ ډیره ساده ده. زه فقط دومره ویلی شم چې دا عکس دوه اړخه لري. یو اړخ دا ده چې یو انسان کولی شي یوازې سلفش اوسي، ځان ته فکر وکړي او د ځان د راتلونکي لپاره فکر وکړي په داسې حالت کې چې کولی شي خپل تر ټولو نږدې ملګري له لاسه ورکړي. تاسو داسې خلک لرئ چې میلیونران دي اما اوس داسې یو څوک نشته ده چې د ورځې په پای کې درته ډاډګیرنه ورکړي. مثلا سلمان خان ډېرې پیسې لري، ډېر شهرت لري، ډیر عزت لري په سینما کې، اما اولاد نه لري. په سبا چې مړ شو یوه میاشت وروسته نور څوک نه یادوي او دی اوس په دې پوه دی او د همدې د خاطر اته رواني تکلیف ورته پیدا شوی. تاسو چې اوس سلمان خان وګورئ د چهرې نه ښکاري چې یو خفه انسان دی نه یو خوشحاله انسان، چون د ده سرمایه ګذاري بې ځایه وه. زه هیڅکله افتخار نه کوم په هغه سرمایه ګذارۍ چې زه د میلیونر اوسم ولې زما بلډ لاین یا زما د وینې جینیټیک د ژوندي او بقا ونه لري. د شکیب جنټیک باید بقا ولري. د شکیب نه وروسته د شکیب استازی باید چې خلک وایي چې او فلانکی د شکیب زوی دی. شکیب یو وخت کې داسې یو انسان و. پس که زما جنټیکس بقا نه کوي او زما جنټیکس له منځه ځي زه ګټونکی نه یم. حتی زموږ د پیغمبر وګورئ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جنټیکس له منځه نه دی لاړ. موږ سیدان لرو کوم چې تاریخچه یې بیرته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته ورګرځي. پس جینیټکس بقا ډېره زیاته مهمه ده. په دې عکس کې تاسو یو نفر ګورئ چې په چتري کې د ځان تر څنګ خپله میرمن هم ځان سره سیف کړي، اما دې طرف ته داسې یو انسان ګورئ چې هغه خو میرمن نه لري ولې هغه اوبه ذخیره کړي دي چې څه. پس که د دې اړخ نه وګورئ زه په دې کې یو خودخواه انسان ګورم. اما که د بل اړخ نه وګورئ که د سړي سره هغه بله نفر نه و چې د هغه سره جنۍ ده، پس دا یو خلاق انسان دی چې کولی شي د باران نه استفاده وکړي د خپلې بقا دپاره. زما ته تحلیل دا دی، ستا ته څه ده؟ ما هم ته دغسې تحلیل وکړو چې سیلفش انسان نه دی دا، یعنې نورو ته هم ګټه رسېږي. نو ډېره زیاته مننه لیدونکو، تر بیا ښې چارې.